سلام ستړي مشئ زه صفي الله ستنیږي یم تاسو د نړۍ مهم خبرونه ګورئ. روسیه وايي له شمالي کوریا سره د هغه هېواد د اټومي پروګرام په خاطر د امریکا په غوښتنه خپل اړیکې نه بندوي. د شمالي کوریا د تازه راکټې ازموینو په اړه له توند غبرګون ښودلو وروسته امریکا متحده ایالاتونو په یو شمېر هېوادونو غږ کړی چې له شمالي کوریا سره اړیکې بندې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په یو ډول له ټولو هېوادونو د امریکا له هغې غوښتنې سره مخالفت وښود چې له شمالي کوریا سره د اړیکې پرې کړي. سرګي لاوروف نن دا خبرې په بیلاروس کې وکړې. دا هم هغه انځورونه دي چې د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون نن خپاره کړي دي. کیم یانګ اون د هوا سونګ 15 راکټ ازموینه ګوري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له ټولو هېوادونو وغوښتل چې د تجارتي اړیکو په شمول د شمالي کوریا سره اړیکې پرې کړي. هغې پرون د امنیت شورا په بیړنۍ ناسته کې د شمالي کوریا مشر ته هم خبرداري ورکړ چې د جګړې په صورت کې به شمالي کوریا بشپړه له منځه ولاړه شي. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون پرون سهار وویل چې داسې یو لري واټن ویشتونکی توغندی ازمویلی دی چې کولای شي د امریکا ګوټ ګوټ ته ورسیږي. اروپایي ټولنې ویلي میانمار باید په راخاین ایالت کې د ټولو حقونه تضمین کړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم چې د روهینګیا کډوالو د حقونو په تأمین ټینګار وکړ نن له میانمار بنگلاديش ته ورسید. په میانمار کې د اروپایي ټولنې سفیر کریسټین شمیډ ټینګار لري چې په راخین کې باید د ټولو خلکو حقونه تضمین شي. د چې له دندې یوازې 2 میاشتې تیریږي په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د لسیزو روان تبعیض په څیر د ستونزو د هواري لپاره د قانون په تطبیق ټینګار کوي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم بنگلاديش ته ورسید. پاپ په میانمار کې حکومت وهڅاوه چې د خلکو حقونه تامین او تاوتریخوالی ختم کړي. لراخین ایالت 8,000 روهینګیا مسلمانان د پوځ د عملیات او تاوتریخوالي په سبب بنگلاديش ته وتښتېدل. خو د هغوی د بېرته راستنولو هڅه کیږي. د اردن چارواکي وايي سوري کډوال بېرته خپل هېواد ته ستنیږي. د اردن د کورنیو چارو وزارت ویلي په هرو 3 ورځو کې به 300 کډوال بېرته سوریې ته ولېږل شي. دا نه ده روښانه چې څومره سوري کډوالو اردن کې اړولي دي. دا په اردن کې د سوري کډوالو کمپ دی. د اردن د کورنیو چارو وزارت وايي ټول دا کډوال خپل هېواد ته د ستنېدو هیله لري او د ورځې شاوخوا 200 کډوال نمونه لیکي چې خپل وطن ته ستانه سي. یو دلیل دا دی چې هغوی له خپل خپلوانو او همکارانو څخه په سوریا کې اوري چې ځینې کلي اوس هلته امنیت لري. د چارواکو په خبره د اسلامي دولت ډلې په پټنځایونو له زیاتو بریدونو وروسته دا ډله ماته شوې ده. نن د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لورځ سره سمون خوري. په افغانستان او نورو اسلامي هېوادونو کې د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي وي او خلک د میلادالنبي په درناوي د قرآن پاک ختمونه کوي او خیرات ورکوي. دلته په جنگ ځپلي سوریه کې د میلادالنبي په درنښت مراسم جوړ شوي او ولسمشر بشار الاسد د دمشق په یوه جومات کې لمونځ ادا کړ. مالک یوم الدین. لنن 1409 کاله مخکې په مکه ښار کې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دې نړۍ ته راغی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانان د دې ورځې په مناسبت د قرآن ختمونه کوي، نعتونه وایي او مراسم جوړوي. او لویدیز هېوادونه خو هسې هم پر رڼاګانو مشهوره دي، خو په کرسمس کې دا رڼاګانې لا پسې زیاتیږي. په نیویورک کې پرون د راکفیلر مرکز لویه او دنګه ونه چې په ګروپونو پوښل شوې وه د لسګونه زره نندارچیانو پر وړاندې روښانه کړای شوه. په نیویورک کې د کرسمس ونې د روښانولو لپاره لسګونه زره خلک راټول شوي دي.
دانګې ونې چې لوړوالی یې 23 متره ښودل شوی 50,000 واړه او غټ ګروپونه روښانه شول. خلکو لایف موسیقي وکتله او نڅاګانې وسوې. د راکفلر مرکز کرسمس ونه چې له ډېره وخته مشهوره ده رڼا سوه او ډېری شپې به رڼا پاته وي چې لکونه خلک به یې له نږدې وګوري. داسې ونې هر کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د حضرت عیسی د میلاد په درنښت روښانه کیږي. مننه چې خبرونه مو کتل. دا خبرونه په ازادي رادیو .org ویب پاڼې او فیسبوک کې هم کتلی شئ. تر بیا.